بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترم دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم دوستانو، ښځه او خاوند د واده په اوله شپه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي. مخکې له دې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي، مخکې له دې نه چې ټول معلومات درکړو، د ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې لاندې زموږ کوم چینل چې د هغه در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. لاندې د سبسکرایب کومه بټن چې ده په هغې باندې کلیک وکړئ او د هغې نه وروسته په ګونګړي نشان کلیک وکړئ. ښځه او خاوند د واده په اوله شپه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې کومه ښځه او خاوند د واده په اوله شپه خلک ټول ویده شي او دوی اودس وکړي او جنماز باندې الله جل جلاله ته ودرېږي، نو الله جل جلاله ته ډېر خوشحاله او راضي کېږي. الله جل جلاله ملایکو ته امر وکړي چې ای ملایکو، تاسو ته زه حکم کوم چې زما په عرش باندې نوې چراغونه ولګوئ او نوی سینګار جوړ کړئ. زما په عرش باندې فرشتې عرض وکړي چې یا الله څه کېدو والا دي؟ الله جل جلاله فرمایي چې کېدو والا نه دي، کوي یې. لاندې تاسو ځمکې ته وګورئ چې یوه ناوې او شا هر څه پرېښودل او زما په خاطر په جنماز ودرېدل او هغوی خپله جذبه نن زما په لاس کې راکړه. او الله جل جلاله ملایکو ته وفرمایي چې یوازې چراغونه مه لګوئ، د هغو لپاره تحفه هم وروړئ. جنت ته ورشئ او زما د رحمت یو څادر راوړئ او ورشئ ځمکې ته چې دوی چېرته ولاړ دي، نو له دواړو نه د رحمت څادر تاو کړئ، پکې پټ یې کړئ. سبحان الله. چې د چا واده نه الله جل جلاله راضي شي، نو دوی اولاد به انشاءالله نیک صالح پیدا کېږي. محترمو، دا هماغه معلومات و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د واده د اوله شپې په اړه څه فرمایلي دي. هیله مو ده چې همدغه معلومات مو خوښ شوي وي. په خیر کې بیا هم د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې زموږ کوم چینل چې ده هغه در سره سبسکرایب کړئ او همدا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.